غواړو نظام شریعت وقربان د سړو سبیلنا په دین مین مسلمان او خپلواکۍ خوښونکو هیوادوالو کلونه دښمنانو ستاسو د خپلو شومو موخو لپاره رواني جنګ له لارې په خپلو شومو دسیسو په بیلابیلو ډلو ټپلو دغه راز ژبني سمتي او قومي توپیرونه سره وویشلی په داسې حال کې چې خدای جل جلاله مو یو دی دین پیغمبر آسماني کتاب مو یو دی تن او وجود مو یو دی دغه راس ملي او اسلامي رسالت مو یو دی هدف مو یو دی نو راځئ د یو ګډ هدف چې د افغانستان آبادول دي ژبه عمل او زړونه سره یو کړو